کباب ماهی دو پیازه نارنجی چک روش چې د کمیږي کنه لواب نه لري کابل خو بیخي نږدې دی دا خو هر وخت راخوشي السلام علیکم. وعلیکم سپیشل سلام. څنګه یې؟ شکر دی. راځئ کنه کړي خوري کباب خوري ماهی خوري کړای ورکولای شي سور رستوران کړي کباب ماهی دو پیازه نارنجی چک روش چې د کمیږي کنه لواب نه لري کړای چې د لواب لري کړای 2 کیلو باندې چوپان کیلو پسو شپږنیم سو او کړای کیلو باندې یو ریټ شپږنیم سو 2 کیلو بس شوق ده نو شوق د ورځې 100 کیلو غوښه وځي دې وخت دونه نور دي په کوم وخت کې خو نن جمعه ده کنه نن جمعه ده نن څه ده کنه کابل نه دار ولایت نه کتان راځي کابل چې د اتر نوران ده عادي وخت څومره وځي واته یعنی دوه پسونه لالوي ها شپږ نو نه پالاله دا څومره ده یو پسه یو لکه پاتې مختلف دي کنه 100 کیلو را دي یا څنګه را دي ښه واړه دي نو هغه پتونه لا یعنی هو دا وی غوښه مشخصي هغه واحد ته نه پخې السلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړې په خیر کې والغوښه ده مې ورپسې مالګه چې مې ورپسې مطلب دا دی چې رومیان اچو بیا ورپسې سپین مرچکې هوږه او ادرک بس لږ خالي او سر په واړه یو تپ ورکوه چوپان کباب ته پخوي چوپان کباب ته پخوي څومره وخت نیسي چې دا پخېږي یا څلوېښت کېږي پخېږي 40 منټه 40 دقیقې دا نه سي هم د تیز ورک نه کې کرا راسي دلار ور باندې کم ور باندې اول چرته کړی به چرته کړی اول یې د سیټ کې ورته باندې کار ولا وارو کې مثال دقیقې وخت نیسي هو سره دې کې اوس کوم یو پوښ دی مزه پکې دونه نږدې دا اوس دم لا شو دم دوګر دې کې وخت نه دی کې وخت د کباب مطالب د مې مطالب او په مې کې لږ څه تکړه مې کار ته تکړه دي کاروبار مې مې ته دا اوس په خدي کې وخت پښته دې کې دا بیا څه وخت نیسي 40 دقیقې اوس لکه خپل اصلي کار ته راغلی څنګه کې نوال ته په شاګرد باندې مجبور ولوم چې هغه کار او دا کار ولې یو کار دی
زیاتې دي اوس نن دغه ورځو کې له خیره بازارونه ښه انشاءالله یو پنځه اساس بازار کوي او د دې موسم دی له خیره بازارونه چې ډېر ښه الله څومره چې هوا یخېږي ستاسو ګټه ده هوا چې یخېږي همغونه بازارونه ورځ څو کیلو مایل پخېږي هغه دوی ورځو کې یو 100 کیلو یو 20 کیلو ګرمال پکېږي او دا دې ورځو کې 80 کیلو 50 کیلو شریان مو د کوم ځای دی یېری انشاءالله د مزار نه نیولی تر قنداره پورې قندار نه نیولی تر هلمند او د خوست او پکتیا او کابل خو بیخي نږدې دی دا خو هر وخت راخوشي یعنې د لږ لږ ځایونه انشاءالله را روان دي ولې یوسف خو ډېر مشهور دی او دا خو مشهوره ځای دی انشاءالله نن خو کړایي خو بیا بله ورځ مایان من خدمت کې هستو بس کړی کې او میان کې خواري زیاته کړو انشاءالله مشتریان هم زیات دي او دا هر ځینه را روان سلام یې ورته ماړزان دانه په څو دي دانه یو سل شل روپۍ 200 روپۍ دا له کوم ځای نه نیسي سره دا په لغمان کې فارم دی هغه نه راځي فارمي دي ټول دا ټول فارم دي فارم مو د خپل دی که نه فارم د بس ما تا فارمونه دي خلک یې راوړي او دلته بس خرڅه یو موږ یې پخه وخوري دا اوس څنګه نرمه شوې ده که نه دا نرمه شوې ده دې که څومره وخت پاتې نزدیک یو 8 منټه پاتې ده دې پسې وروسته چیږي دا بس ما به خیر اوس دې غوړو کې راسره کړو بیا پکې مې هوږه ادرک او شین مرچکۍ واچوو هغه به پکې لږ راسره کړو او بیا به پکې رومیان واچوو بس لږ به دم ورکړو بیا به رومیان پکې حل کړو بس تیاره به نوشي جام به یې کړه صحیح ده که نه دا دی هوږه او ادرک شو ښه هوږه او ادرک دواړه مکس دي دا دواړه مکس ترخه دي که خواږه ترخه دي ځکه چې ډېر شنه دي ښه یخ مرچک دی رومیان واچو تاسو ته به لږ ډېر رومیان واچو کابل یاست ښه یو رومیان دا اوس څه خپل فرق دی لس منټه دا سر کې باندې صحیح ده صحیح ده صحیح ده بس دغه یو 2 منټه ښه
شو بخير غدا بل ډوډۍ مو ته ویلې وګړي به راوځو بس تاسو کړئ نو را تیار غوړ راغله کنه خلا وابدار ډیره ښه وخت نوش جانم سره مننه خیر اوسه. Brother.